د کالیفورنیا ایالات ډیرو مشهورو ښارونو لکه سان فرانسیسکو، لوس انجلس او سان دیګو ته هر کال تقریبا 270 میلیونه سیلانیان راځي او هر کله پکې ډیره ګڼه ګوڼه وي، خو اوس دا ښارونه د پیریانو په ښارونو تبدیل شوي دي. دا دویم هفته ده چې د کرونا د وایرس د مبارزې په ترڅ کې د کالیفورنیا 40 میلیونه وګړي په کورونو باندې قرنطین شوي دي ترڅو د دې وژونکي وایرس مخنیوی وشي. دولت د غیر مهمو سوداګریزو چارو، پارکونو، رستورانتونو، د بحر غاړې او داسې نورو ځایونو ته چې تګ او راتګ مهم نه بلل کیږي د عامو وګړو پر مخ تړلي دي او که څو هم د دې امر څخه سرغړونه کوي بیا د ځانونه تر $10 پورې جریمې ته چمتو کړي. د کالیفورنیا والي ګاوین نیوسم وایي چې په کالیفورنیا کې د کرونا وایرس په ډېرې چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. تر اوس مهاله پورې څه باندې 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او که د دې ځای اوسیدونکي قرنطین ته جدي پاملرنه ونه کوي موجوده خراب حالات به نور هم خراب شي. جان او میری چې په خپل کورونو کې قرنطین دي، جان وایي چې څو ورځې د مخه ناڅاپه سخت ناروغ شو او په روغتون کې ډاکټرانو بستر کړ. د ټولو اندېښنه دا وه چې شاید جان په کرونا وایرس اخته شوی وي، خو د 3 مختلفو ټسټونو څخه وروسته د جان نتیجه منفي وه او دا یې له روغتون څخه رخصت کړ. جان په خپل ځان کې د کرونا وایرس نه درلودل یوه معجزه ګڼي. ما باندې هوا بنده شو او تنفس مې نشو کولی. هماغه چې پر ما زوف راغی. کله چې په هوش راغلم د روغتون په بستر کې وم او ډاکټر راته وویل چې شاید زه په کرونا وایرس اخته شوی اوسم. ما 3 وارې ټسټ واخیسته خو زه ډېر خوش چانسه یم چې د ټولو نتیجه منفي راغله. د کرونا د وایرس د مبتلا کېدلو د ویرې له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو د ورځني اړینو سوداګانو اخیستلو لپاره مغازو ته او یا له رستورانتونو څخه د خوړو اخیستلو لپاره بیرون ته تلل نه غواړي، ځکه چې په اوږدو لاینونو کې درېدل په وایرس د مبتلا کېدلو چانس ډیروي. له دې امله د خوراکي توکو ډیرو پلورنځایونو او رستورانتونو خپل ټول مشتریان دې ته هڅوي چې خپل اړینې توکي د آنلاین له طریقې څخه راوغواړي او دوی به یې ورته په چټکۍ سره کورونو ته ورسوي. زه غواړم ځان خوندي وساتم ځکه ټوله خپله سودا د آنلاین له طریقې اخلم او هغوی راته د دروازې شاته راوړي. د کالیفورنیا په لوس انجلس ښار کې ډاکټر یاما مصدق په خپل کور کې له خپلې کورنۍ سره ځان ډیر جدي قرنطین کړی دی. تقریبا 14 روز میشه در اینجا در لس آنجلس که ما رو گفتن که نبراین از خانه و تنها به چیزای ضرورت اگر شفاخانه باشه و یا یک دکانداری برید سودا رو بیارین، غیر از اون دیگه چیز نگفتن. گفتن کلی خانه باشه. اولادام خانه هستن دیگه، از مکتبم کلش در خانه آنلاین شده توسط کامپیوتر. خوب است که موقعی است که کامپیوترها استفاده میکنن. که څه هم د کالیفورنیا وګړو د کرونا د وایرس له امله ډیر زیات اندېښمن دي، خو له بلې خوا دو خوشحالي څرګندوي قرنطین ته، ځکه چې دو ته داسې یو فرصت برابر شو چې خپلو کورنیو سره ډیر وخت تیر کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.